د نوښار د پبو تحصیل تر ټولو لوی سرکاري هسپتال میا راشد حسین شهید میموریل کې د انساني بې حسۍ یوه زړه بوږنوونکې پیښه مخې ته راغلې ده چې پکې د یو لاوارثه تن د علاج کولو په ځای د هسپتال نه بهر هغه غورځول شوی او همدغه شان په بې اثرۍ حالت کې ساه ورکړې ده. د ذریعو وینا ده چې دا پیښه په 13 مۍ ماښام مهال شوې ده. په هسپتال کې لاوارثه تن تر 3 ګنټو بې اثرۍ پروت و او د علاج کولو په ځای په ډیوټۍ مامور سټاف دغه مریض اوچت کړی او بهر یې د هسپتال په انګړ کې چمن ته غورځولی. د دې پیښې سی سی ټي وي فوټیج کې په واضحه توګه ښکاري چې د هسپتال یو شمېر اهلکار لاوارثه مریض د ایمرجنسي نه په ویلچیر کې بهر راوباسي. دغه بېوسه او لاوارثه مریض چمن ته وغورځوي. هغه تر 3 ګنټو په دغسې بې اثرۍ حالت کې د ایمرجنسي مخې ته په چمن کې پروت و او بیا یې ساه ورکړې ده. د ذریعو وینا ده تر ټولو انسانسوزه او تکلیف دې خبره دا ده چې د دغه لاوارثه تن مړی هم وروسته ټوله شپه د هسپتال په چمن کې پروت و، خو د هسپتال عمله د هغه په ژوند او مرګ دواړو حالتو کې مرستې ته نه ده وروړاندې شوې. د سیمې خلکو له وزیر اعلی علي امین ګنډاپور نه غوښتنه کړې چې د دې بې حسۍ د پیښې د فوري نوټس واخلي، د دې د انکوایري حکم دې وکړي او په غفلت کې د ککړې هسپتال انتظامیې په ضد دې د ګامونو اخیستو حکم وکړي. نوښار نه ملګري ریپورټر ندیم مشواني سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.